اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستانو د قرآن مجید پښتو لفظي ترجمه ابتدا کو د لومبه سپاره د سوره فاتحه نه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ پناغړم از بالله په الله تبارک وتعالى سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه. بسم الله د الله په نوم باندې شروع کوم. الرحمن الرحیم چې بخون کې او مهربان دی. الحمد طول تعریفنا لله خاص الله لردی. رب العالمین چې پالون کې د تمامو مخلوقاتو دی، ساتون کې د تمامو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم بخون کې او مهربان دی یا ډیر مهربانه او ډیر رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دی، مالک د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد خاص تا عبادت کوو مونږه، و ایاک نستعین او خاص تانا مدد غواړو مونږه. اهدنا اخای مونږه تا الصراط المستقیم لار نیغه یا روان او ساتي مونږه په لار نیغه باندې. صراط الذین لار د هغې کسانو انعمت علیهم چې انعام کړی دی تا په هغې باندې. غیر المغضوب علیهم نه د هغو چې غضب کړی شوی دی په هغې باندې. ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو. آمین. دوستانو آمین دا د عربي ګرامر په لحاظ سره اسم فعل دی او معنی دا الہ العالمین دا دعا قبول کی. بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم باندې شروع کوم چې بخون کې مهربان دی. الف لام میم. الف لام میم ته حروف مقطعات ویل کیږي. د دې په معنا باندې الله تبارک وتعالى او د الله تبارک وتعالى رسول خپويږي. ذالک الكتاب دا عظیم الشان کتاب لا ریب فیه هیڅ شک نشته دی په دې کې. هدى للمتقین هدایت ته د پاره د پرهیزګارانو. الذین پرهیزګاران هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې دوی ایمان لري په غیب باندې. ويقيمون الصلاة او قائموي منز. ومما او د هغه سنا رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته ينفقون دوی خرج کوي. والذین او هغه کسان یؤمنون چې دوی ایمان لري بما په هغه څه انزلا چې نازل کړي شوي دي الیکا تا ته. وما او په هغه څه انزل من قبلک چې نازل کړي دي مخکستانه. وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې هم دوی یقین کوي. اولئک دغه خلق علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د جانبه د رب خپلنا. واولئک او دغه خلق هم المفلحون هم دوی کامیاب دي. ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کافران شوي دي سواء برابر خبره ده علیهم په دوی باندې. انذرتهم کته او يروي دوی ام لم تنذرهم یا ته او نه يروي دوی لا يؤمنون دوی ایمان نه قبلوي. ختم الله مهر لګول دی الله تبارک وتعالى على قلوبهم د دوی پزلونو باندې. وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې. وعلى ابصارهم غشاوة او د دوی په سترګو باندې غشاوة پردې دي. ولهم او شتري د دوی د پاره عذاب عظیم لوی عذاب. ومن الناس او بعض خلق من هغه څوک یقول چې وایي آمنا بالله مون ایمان لرو په الله تبارک وتعالى باندې. وبالیوم الاخر او ایمان لرو په ورځ د آخرت باندې. وما هم بمؤمنین حالانکه دوی ایمان لرونکي ندي. یخادعون الله دی دوکه ورکي الله تبارک وتعالى ته، یعنی دوکه ورکي الله تعالی ته په ګمانونو خپلو کې. یا یخادعون الله دوی دوکه ورکول غواړي الله تبارک وتعالى ته. والذین آمنوا او هغه کسانو ته دوکه ورکول غواړي آمنو چې ایمان یې قبول کړی دی. وما يخدعون الا انفسهم وما يخدعون او دوی دوکه نه ورکوي الا انفسهم مگر ځانونو خپلو ته. وما يشعرون او دوی نه پوهیږي. فی قلوبهم مرض د دوی په زړونو کې بیماری ده.
فزادهم الله مرضا نو زیات کړ الله تبارک وتعالى بیماری ولهم او اشتری د دوی د پاره عذاب علیم عذاب دردناک بما كانوا يكذبون په سبب د هغه څه چې دوی به دروغ ویل واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض تاسو فساد مکوئ پس مکه کې قالوا نوایدوی انما خبر دادا بلندا نحن مصلحون منخ اصلاح کونکیو الا خبردار انهم بشک دوی هم المفسدون هم دوی فساد کونکی دی ولكن لا يشعرون لیکن دوی شعور نلری دوی نپوهیږي واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی آمنو ایمان قبول کې ایمان روړې کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان قبول کړي دي د خلکو قالو نو وای دوی انؤمنو آیا مونږ ایمان وروړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړي دي د بیوقوفو د بیعقلو الا خبردار انهم هم السفهاء بشک هم دوی بیوقوف دي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي واذا لقوا الذين امنوا او هر کله چې دی ملوشي د هغه کسانو سره امنو چې ایمان قبول کړي دي قالوا نوایدی آمنا مونږ هم ایمان قبول کړي دي واذا خلوا الى شياطينهم او هر کله چې دی ځان لشي د خپل شیطانانو سره قالوا نوایدی انا مونږ معکم تاسو سره یو انما خبر دادا بلندا نحن مونږ مستهزئون ټوکې کوونکیو الله یستهزئ بهم الله تبارک وتعالى به ټوکی او کی د دوی سره یعنی الله تبارک وتعالى به سزا د ټوکو ورکی دوی ته ويمدهم او مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم پسرکشی د دې کې یعمهون سرګردانا اولئک دغه خلق الذين هغه کسان دي اشتروا الضلاله چې ویغستله گمراهی بالهدى په بدل د هدایت کې فما ربحت پس هیڅ ګټه ونه کړه تجارتهم تجارت د دوی وما كانوا مهتدين او نو دی لار مندون کی یا نشول دی لار مندون کی مثلهم مثال د دغه خلکو کمثل الذي پشان د هغه کسته استوقد چې بل کړو نارن اور فلما اضاءت پس هر کله چې روخانه شو ما حوله غیر چاپیر ددنا ذهب الله نو واغستل الله تعالی بوتل الله تعالی ختم کړ الله تبارک وتعالى بنورهم رڼا د دوی وترکهم او پری خودل دوی فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې دوی هیڅ نویني صم کان دي بکمن ګونګیان دي عمي وړاند دي فهم لا يرجعون پس دوی بیرته نرا ګرځي او کصیب یا پشانت د ډیر باران من السماء د اسماننا فيه ظلمات چې په هغه کې تیری دي ورعد او غلزار دي وبرق او برېښنا ده يجعلون اصابعهم ګرځوي دوی داخلوي دوی اصابعهم ګوت خپلې یعنی سرونه د ګوت خپلو فی آذانهم پخپلو غوګونو کې من الصواعق د تندر د आवाज د لاسا یا د تندر د غلزار د لاسا حذر الموت د یری د مرګنا والله محیط بالکافرین او الله تبارک وتعالى احاطه کوونکې دی راګیرونکې دی کافرانو لرا یکاد البرق زرد چې د برېښنا یخطف ابصارهم او تختوی بینایی د دوی ختم کی بینایی د دوی کلما هر کلا اضاء لهم چرناشی د دوی د پارا مشو فیه یا کلما اضاء لهم هر کلا چرناشی په دوی باندې مشو فیه نو دوی په هغه کې روان شي واذا اظلم علیهم او هر کلا چې تیار شي په دوی باندې قامو نو دوی ادریږي ولو شاء الله او کچره غختلوی الله تبارک وتعالى لذهب بسمعهم خامخا بوتل بیو ختم کړي بیو بسمعهم غوګونه د دوی یعنی قوت د اوریدو د دوی وابصارهم او سترګې د دوی ان الله على كل شيء قدير بشک الله تبارک وتعالى
په هر سیز باندې قادر دی. یا ایها الناس اے خلکو اعبدوا ربکم عبادت کوئ تاسو د خپل رب الذي هغه رب خلقکم چې پیدا کړی یې تاسو والذین او هغه کسان پیدا کړی دي من قبلکم چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو تقوا اختیار کړئ. الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات ته جعل لكم الارض فراشا چې جوړ کړ تاسو د پاره ځمکه فرش والسماء او اسمان بناء چت وانزل من السماء او نازل کړي د طرفه د اسمان نا ماء اوبو فاخرج به پس راوي باسل پدې سرا من الثمرات میوه رزقا لكم د پاره د رزق تاسو فلا تجعلوا پس مجوړوي تاسو لله د الله تبارک وتعالى د پاره اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال د دې چې تاسو پوهیږئ. وان کنتم او کچریه تاسو فی ریب مما پشک مما د هغه څه په باره کې نزلنا علی عبدنا چې نازل کړي د مونږ په خپل بنده باندې فاتو بصورت پس راوړې یو صورت من مثله د دې په شانته د دې په مثل ودعوا شهداءکم او راوبلې شاهدان یعنی گواهان مددگاران دستاسو من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نا ان کنتم صادقین که چریه تاسو رښتونی. فإن لم تفعلوا پس که چر تاسو اونک داکار ولن تفعلوا او هرگز به اونکړی شي فاتقوا النار التي پس او یریږي تاسو د اورنا التي هغور وقودها الناس چې د هغه خشاک خلق دی والحجاره او کان دی اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو. وبشر الذين او زیر ورکه هغه کسانو ته امنو چې ایمان یې قبول کړی دی وعمل الصالحات او نیک عملونه کړی دي ان لهم جنات چې بشک اشتری د دې لپاره جنات باغونه جنتونه داسې باغونه داسې جنتونه تجری من تحتها چې بهيږي لاندې د هغینا الانهار نهرنا كلما رزقوا منها هر کله چې ورګړي شي دوی ته منها د دغه جنتونو نه د دغه باغونو نه من ثمرات سمیوا رزقا د پاره د خوراک قالوا نو ابوي دوی هذا الذي دا خو هغه میوه ده رزقنا من قبل چې راکړې شوی و مونږ ته مخکې د دینا او اتو به او ورکول بشي دیتا متشابها متشابه یعنی یو شان میوه ورته ورکول کیږي. ولهم فيها او وباد د جنتیانو د پاره په دغه جنتونو کې ازواج مطهره ببيان پاکي وهم فيها خالدون او وبدي په دې جنتونو کې همیشه. ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يستحيي حیان کوي یعنی الله تبارک وتعالى نپریګ دی ان يضرب دا چې بیان کی مثلا ما بعودتن مثال د یو ماشی فما فوقها یا زیاد د دینا فاما الذين امنوا پس هر چې هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي فيعلمون پس دوی پوهیږي انه الحق من ربهم چې بشک دا مثال حق دی د جانبه د رب د دوینا. واما الذين كفروا او هر چې هغه کسان چې کافران دي فيقولون نو دوی وایي ماذا اراد الله س اراده کړی د الله تبارک وتعالى بهذا مثلا په دې مثال بیانولو سره يضل به گمراه کوي په دې سره كثيرا ډیر ويهدي به كثيرا او لارخي هدایت ور کوي په دې سره ډیر وتا وما يضل به او نگمراه کوي په دې سره الا الفاسقين مگر نافرمانا الذين نافرقان نافرمانا هغه کسان دي ينقضون عهد الله چې دی ماتوي وعده الله تبارک وتعالى من بعد ميثاقه پس د مضبوطولو او د پخولو د دینا ويقطعون او دوی کټکوي ما هغه امر الله به چې حکم کړی دی الله تبارک وتعالى په هغه سره
ان یوصلا دا چې پیوس کړي شي ويفسدون فی الارض او دی فساد کوي پزمکه کې اولئک هم الخاسرون دغه خلق هم دی تاوانیان دي کیف تکفرون بالله سرنګ تاسو کفر کوي په الله تبارک وتعالى باندې وکنتم امواتا حال دا دي چې وای تاسو مړو یعنی تاسو موجود نه وای فاحیاکم پس ژوندۍ کړه تاسو ثم یمیتکم بیا به مړ کی تاسو ثم یحییکم بیا به ژوندۍ کی تاسو ثم الیه ترجعون بیا به هغه طرف ته تاسو واپس کولی شئ هو الذی الله تبارک وتعالى هغه ذات خلق لكم پیدا کړی دي تاسو د پاره ما هغه سو فی الارض پزمکه کی دي جميعا طول ثم استوى الى السماء بیا اراده وکړه اسمان ته بیا استواء فرمایلا توجه فرمایلا اسمان ته فسواهن نو برابر کړل هغه 7 سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم او الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې علم لرونکي دي واذ قال ربك او هر کله چې ویل ستا رب للملائکه فرشتو ته انی جاعل بشک ز ګرځون کې ما ز پیدا کون کې ما فی الارض پزمکه کیفتن یو خلیفہ جانشین قالو د فرشتو ویل اتجعل فیها آیا ګرځویت په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فیها چې فساد وکوي په دې کې ويسفك الدماء او تو یوي به وینه ونحن نسبح بحمدك او مونږ تسبیح بیانو په حمد ستا باندې ونقدس لك او مونږه بزرګي بیانو ستا قال الله تبارک وتعالى او فرمایل انی اعلم بشک ز پوهېګما ما په هغه س باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ وعلم او اخذ الله تبارک وتعالى آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا الاسماء كلها نمونه د ټولو سيزونو ثم عرضهم على الملائکه بیا وړاندې کړل دا سيزونه په فرشتو باندې فقال انو وی فرمایل انبئوني خبر را کای ماتا باسماء هؤلاء پنمونو د دې سيزونو ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی قالو دی فرشتو ویل سبحانك پاکی د تعالی لا علم لنا نشته د علم مونږه دا الا ما علمتنا مگر دمر چې تا مونږ ته خودلې دي انك انت العليم الحكيم بشکت علم والا او حکمت والا قال الله تبارک وتعالى او فرمایل یا آدم اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام انبئهم باسمائهم خبر ورک دویتا پنمونو د دې سيزونو باندې یا اوخه دویتا نمونه د دغه سيزونو فلما انبئهم پس هر کلا چې خبر ورکو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دویتا باسمائهم پنمونو د هغه قال الله تبارک وتعالى او فرمایل الم اقل لكم ایا ما نو ویل تاسو ته انی اعلم چې بشک ز پوهېګما غیب السماوات په پټو سيزونو د اسمانونو والارض او د ځمکې واعلم او ز پوهېګما ما تبدون هغه څه چې تاسو یې ښکارا کوي وما كنتم تكتمون او په هغه څه چې تاسو یې پټوي واذ قلنا او هر کله چې مونږ وویل للملائکه فرشتو ته اسجدوا لآدم تاسو سجده وکړئ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته فسجدوا نو دوی سجده وکړه الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابا انکار وکړو واستكبر او تکبر وکړو ځان یې غټ وګڼلو وکانه من الکافرین او شد د کافرانو نه وقلنا او ویل مونږه حکم وکمونږه یا آدم ای آدم علیہ الصلوۃ والسلام اسکن انت اوسېګته وزوجک او ستا بیبي الجنت په جنت کې وکلا او خوري تاسو دواړه منها د جنتنا رغدن په فراخي سره حيث شئتما د کم زین چې تاسو د دواړو خوښي ولا تقربا او منځ دې کېږي تاسو دواړه هذه الشجره دغه اونتا فتكونا من الظالمين ورنا شیب تاسو د ظالمانو نه فازلهم الشیطان پس لغزش ورک د دواړو ته شیطان
دوکه ورکړه دې دواړو ته شیطان او خو یول دا دواړه شیطان عنها د دغه اون متعلق فاخرجهما نو وی باسل دغه دواړه مما د هغه زینا کانا فيه جودا دواړه په هغه کې وقلنا او اویل مونږه اهبطوا کوشي بعضکم بعض د تاسونا لبعض د پاره د بعض نورو عدو دشمنان دي ولکم او اشتد استاسو د پاره فل ارض پزمکه کې مستقر زي استوغنه ومتاع او فیدی الى حين تروخ مقرره پوری فتلقى آدم نزدکڑ آدم علیہ الصلوۃ والسلام من ربه د خپل ربنا کلمات سو کلمه فتاب علیه پس توبه قبول کړه ددو فتاب علیه رجوع رحمت یې وکړه په د باندې انه هو التواب الرحیم بشک الله تبارک وتعالى ډیر توبه قبلون کې او رحم کون کې دی قلنا اویل مونږه اهبطوا کوشي منها د دې زینا د دې جنتنا جميعا طول فاما پس کچره یاتینکم راشی تاسو ته مني زما د جانبنا هدن هدایت فمن تبع پس چا چې تابعداري وکړه هدایا زما د هدایت فلا خوف علیهم نبوي سيره په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن شي والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي وکذبوا او دروغ او غړل یا والذین کفروا هغه کسان چې انکار وکړو وکذبوا او نسبت د دروغ وکړو به آیاتنا زمون آیاتونو ته یا وکذبوا بآیاتنا او دروغ او غړل زمون آیاتونه اولئک دغه خلق اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فيها خالدون وی په دې اور کې همیشه اسرائیل اے بنی اسرائیل یا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کې نعمتي التي زمان نعمتنا التي هغه نعمتنا انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی پتا سو باندې واوفوا بعهدي او پورا کې تاسو زما وعده اوف بعهدکم پورا بکم زستاسو وعده و ایای فرحبون او زمانہ او یریږي و امنو او ایمان راوړی بما په هغه کتاب باندې انزلتو چې ما نازل کړی دی مصدقا تصدیق کوونکې دی لما د هغه احکاماتو معکم چې د تاسو سره دي ولا تکونو او مکیږي تاسو اول کافر به اول انکار کوونکی په دې سره ولا تشترو او تاسو ماخلی بآیاتی زما په آیتونو باندې ثمنا قلیلا عوض لگ و ایای فتقون او زمانہ او یریږي ولا تلبسوا الحق او مګډ وډوي حق بالباطل د باطل سره یا مګډ وډوي اشتیا د دروغ سره وتکتم الحق او مپټوي حق وانتم تعلمون حال د دې چې تاسو پوهیږئ واقیموا الصلاه او قائم کې منځ لرا واتوا الزکات او ورکه زکات ورکعوا مع الراکعين او رکوع کې د رکوع کوونکو سره اتامرون الناس آیا تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر پنیکه باندې وتنسون انفسکم او هیروي تاسو ځانونه خپل وانتم تتلون الكتاب حالانکه تاسو تلاوت کوي د کتاب افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ آیا تاسو د عقل نکار ناخلی واستعینوا او مدد غواړئ طلب د مدد کوي بالصبر په صبر سره والصلاه او په مانځه سره وانها او یقینا دغه لکبیره خامخ ډیر دروند الا علی الخاشعين مگر په عاجزی کوونکو الذين عاجزی کوونکی هغه کسان دي یظنون چې دوی یقین لري انهم ملاقو ربهم چې بشک دوی به ملاقات کیږي ملاقات کوونکی به د خپل رب سره وانهم او بشک دوی الیه د الله تبارک وتعالى طرف ته راجعون بیرتا ورګرځیدونکي دي یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتی التي زمان نعمتنا التي هغه نعمتنا انعمت علیکم چې ما انعام کړی پتا سو باندې وانی فضلتکم او بشک ما فضیلت او غرواله درکړی تاسو ته علی العالمین په تمام عالمین باندې واتقوا
او اویریږي یومن د هغې ورځې نه لا تجزي چې نه بشي لرې کولی نفس یو نفس عن نفس د بل نفسنا شیئا هیڅ ولا يقبل منها او نبشي قبلولی د دغه نفسنا شفاعة سفارش ولا يؤخذ منها او نبشي اغستلی د دنا عدل بدل ولا هم ينصرون او نبا د دوی سره سمدد کولی شي واذ نجيناكم او هر کله چې نجات درک مونږ تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون نا یسومونکم رسول بتاسو ته سوء العذاب سخت عذاب یذبحون ابناءکم ذبح کول به زامن دستاسو ويستحيون او جنده به پر خوده نساءکم جنکه استاسو وفي ذلكم او پدې کې بلاء من ربکم امتحانو دستاسو د رب د جانبنا عظیم ډیر لوی امتحان واذ فرقنا او هر کله چې جدا کړو مونږه اوشلول مونږه بكم ستاسو د پاره البحر سمندر فانجیناکم پس نجات درک مونږ تاسو ته واغرقنا او غرق للمونږه آل فرعون قوم د فرعون وانتم تنظرون او حال دادی چې تاسو ورته کتل واذ وعدنا او هر کله وعدنا چې وعده واغستل مونږه موسی د موسی علیه السلام نا 40 ليله د سلويخت شپو ثم اتخذتم بیاونی ولتاسو العجل اسخی په عبادت سره من بعده پس ددنا وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی وای ثم عفونا بیا عفو وکړه معافی وکړه عنکم تاسو ته من بعد ذلك پس ددینا لعلکم تشکرون د پاره د چې تاسو شکر ادا کړئ واذ اتینا او هر کله چې ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته الکتاب کتاب والفرقان او فیصله کن قانون فرق راوستون کې په مابین د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون د پاره د دې چې تاسو په هدایت باندې شئ د پاره د دې چې تاسو بیا لار مومئ واذ قال موسی او هر کله چې اویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قومه انکم ظلمتم بشک ظلم کړی د تاسو انفسکم پخپلو زانونو باندې باتخاذکم العجل پنیولو دستاسو سخیلرا په عبادت سره فتوبو الی بارئکم پس توبه باسیخ د خپل پروردگار طرف ته فقتلوا انفسکم او قتل کئ زانون خپل ذالکم خیر لکم دا حکم غرد استاسو د پاره عند بارئکم پنز د خالق او د پروردگار استاسو فتاب علیکم پس توبه قبول کړستاسو انه هو التواب الرحیم بشک الله تبارک وتعالى ډیر توبه قبلون کې او رحم کون کې دی واذ قلتم او هر کله چې اویل تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن مونږ هرگز یقین نکو لکا پتا باندې حتا نر الله جهرتن ترسو چې اونګورو مونږ الله تبارک وتعالى خکارا فاخذتكم الصاعقه نونی ولیتاسو تندر وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل ثم بعثناكم بیا مونږ ژوندۍ کړی تاسو من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ وظللنا او سور کړو مونږه علیکم پتاسو باندې الغمامه د وریزو وانزلنا او نازل کړو مونږه علیکم پتاسو باندې المن ترنجبین والسلوى او مرزان کلو خوري تاسو من طیبات ما د پاکو هغه سيزونو رزقناکم چې مونږ درکړي دي تاسو ته وما ظلمونا او دوی ظلم اونک په مونږ باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن ودی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی واذ قلنا او هر کله چې ویل مونږه ادخلوا داخل شي هذه القريه دی کلیتا فكلوا منها نخرید دینا حيث شئتم د کمزین چې تاسو خوښی رغدن په فراخی سره ودخلوا الباب او داخل شي په دروازه کې سجدن سجده کوونکی وقولوا او وای حطه توبه دی نغفر لكم مونږ به او بخو تاسو ته
خطاياکم خطاګانې ګناهونه ستاسو وسنزيد المحسنین او زرد چې زیاته بدله به ورکوم احسان کوونکو ته نیکی کوونکو ته فبدل الذين ظلموا بدل که هغه کسانو چې ظلم یې کړو قولا دغه خبره غیر الذي قيل لهم غیر د هغه نه قيل لهم چې ویل شوی و دوی ته فانزلنا پس نازل کومونگا علی الذین ظلموا په هغه کسانو باندې چې ظلم یې کړو رجزا من السماء عذاب د اسمان نه بما كانوا يفسقون په سبب د نافرمانی د دوی په سبب د فسق د دوی واذ استسقى موسى او هر کله چې اوغختلی او موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم د پاره فقلنا نوئل مونگا اضرب بعصاك اوخا پخپل کونټه باندې الحجر کانی فانفجرت پس روان شوي منه د هغینا 12 دولس عینا چینه قد علم په تحقیق سره او پیجندلو کل اناس هر یو ډلې مشربهم زید ابوس کلو خپل کلو خری واشربوا او اسکی من رزق الله د رزق د الله تبارک وتعالى نا ولا تعثوا او مگر زي فی الارض پزمکه کی مفسدین فساد کوونکی واذ قلتم یا موسی او هر کله چې ویل تاسو اے موسی علیہ السلام لن نصبر مونږ هرگز صبر نکو على طعام واحد فیو طعام باندې فدع لنا ربک دعا غواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا یخرج لنا چې روباسي زمونږ د پاره مما هغسو تنبت الارض چې رازرغونوي ازمکه من بقلها لك ساگ وقثائها او بادرنگ وفومها او غنم وعدسها او مسور وبصلها او پیاز قال موسی علیہ السلام ورته فرمایل اتستبدلون الذي آیا تاسو بدلول غواړئ په هغه سیز هو ادنا چې هغه معمولی دی بالذي په هغه سیز باندې هو خیر د هغه سیز په مقابله کې هو خیر چې هغه غوره دی یعنی ادناسیز اخلی او اعلاسیز پریک دی احبطو مصرا دا حکم ورته وشو احبطو مصرا کوس شه دغه خارتا فان لكم فاشتد استاسو د پاره ما سالتم هغه سو چې تاسو غختلی دي وضربت او ورواچ ولې شو علیهم په باندې الذلة ذلت رسوایی والمسکنه او محتاجی وباء او اختشوا دوی بغضب من الله فغضب د جانب د الله تبارک وتعالى نا ذلك بانهم ذاك چې بشک دوی كانوا يكفرون ودوی چې کفر به کولو انکار به کولو بیاات الله د نخو د الله تبارک وتعالى د آیتونو د الله تبارک وتعالى ويقتلون النبيين او قتلوا بي انبیاء کرام بغیر الحق پنا حق ذلك بما عصوا دا په دی وجه چې دوی نه فرمانی وکړه وکانو یعتدون او ودی د حد نه تجاوز کوونکی ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي والذین هغه کسان هادو چې يهوديان دي والنصارى او عیسایان دي والصابئین او صابئین دي من آمن بالله سوک چې ایمان وروړي په الله تبارک وتعالى باندې واليوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې وعمل صالحا او عمل وکنیک فلهم اجرهم اشتد دوی د پاره اجر د دوی عند ربهم پنځ د رب خپل ولا خوف عليهم نبوي سير په دوی باندې ولا هم يحزنون او نب دوی غمجن شي واذ اخذنا ميثاقكم او هر کله چې مونږ واغستله کله وعده د استاسونه ورفعنا او روچت کومونګه فوقكم د استاسو د پاسا الطور کوه تور او دا حکم وشو خذو ونسي ما اتيناكم هغه احکامات چې درکړي دي مونږ تاسو ته بقوه په مضبوطیا سره واذکروا او یاد ساتئ ما فيه هغه احکامات چې بدی کې دي لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو پرهیزګاران شئ ثم تولیتم بیا تاسو مخواړولو من بعد ذلك پس د دینا فلولا فضل الله علیکم پس کچره نوی فضل د الله تبارک وتعالى پتاسو باندې ورحمته او رحمت د الله تبارک وتعالى لکنتم خامخشوه به تاسو من الخاسرین د تاوانیانو نه ولقد او خامخ په تحقیق سره علمتم الذين پیجن تاسو هغه کسان اعتدوا منکم چزیاتی کړو د تاسو نه
فی السبت د سبت په باره کې یعنی د خالی د ورځې په باره کې فقلنا پس حکم وکمونګه لهم دوی ته کونو شی تاسو قردة خاسئین شادوغان ذلیلا فجعلناها پس اگرزولمون دغه واقعا دغه قصه نکالا عبرت لما بین یدیها د هغه خلکو د پاره چې په دغه وخت کې موجود وو و ما خلفها او د هغه خلکو د پاره چې رستو راتلونکو و موعظه او نصیحت للمتقین د پاره د متقیانو و اذ قال موسی او هر کله چې اویل موسی علیه الصلاۃ والسلام لقومه خپل قوم ته ان الله یامرکم بشک الله تبارک وتعالى حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره دا چې ذبح کوي تاسو یو غوا قالوا دی اویل اتتخذنا آیات نسی مونږ لرا هزوا پټوکو سره قال موسی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل اعوذ بالله ز پناه غواړم په الله تبارک وتعالى سره ان اكون من الجاهلین دا چې شمزو د جاهلانو نه د ناپوهونه قالو دی اویل ادع لنا ربک دعا غواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هيا چې دا غوا بسنګ وی قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام وت فرمایل انه یقول چې بشک الله فرمای انها بقره دا یو داسې غوا ده لا فارض چې نه بوډای ده ولا بکر او نه ډیره وړه ده عوان بین ذالک زونه ده پمینس د دې کې فعلوا پس اوکه تاسو ما تؤمرون هغه کار چې تاسو ته حکم کړی شوی دی قالو دی اویل ادع لنا ربک دعا غواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما لونها چې څه رنگ ده دی قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام وتو فرمایل انه یقول بشک الله تبارک وتعالى فرمای انها بقره صفراء بشک دا یو غوا ده زیړه فاقع لونها تیز زیړ رنگ دی د تسر الناظرین خوشحالی ورکی کتون کو تا قالو دی اویل ادع لنا ربک دعا غواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي څه قسم د داغوا ان البقره بشک داغوا تشابه علینا مشتبه شو په مونږ باندې ګډه وډه شو په مونږ باندې و ان او بشک مونږ ان شاء الله کچره الله غواړي لمهتدون لار مندون کیو قال موسی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل انه یقول چې بشک الله فرمای انها بقره دا یو داسې غوا ده لا ذلول چې نه د جوتی تصير الارض چې اړوي زمکا ولا تسقي الحرث او نه اوبور کوي فصل ته یعنی دا دی باندې نه ارټ چلیدلې دی او نه په دی باندې د یوې شوی دا مسلمه بالکل سالمه ده لا شیت فیها هیڅ داغ نشته دی پدې کې قالو دی اویل الان جئت بالحق استا روړه سم خبره فذبحوها پس دی ذبح کړه دا غوا وما كادوا يفعلون او نو دی چې دا سه کار یې کړی وي واذ قتلتم نفسا او هر کله چې قتل ک تاسو یو سړی فدارتم بیا جګړه وکړه تاسو فيها د هغه په باره کې والله مخرج او الله تبارک وتعالى روباسون کې دي خکار کون کې دي را سرګندون کې دي ما کنتم تکتمون هغه سو چې تاسو پټوي فقلنا پس اویل مونږه اضربوه او خیدا مقتول ببعضها په بعضی حصہ د دغه ذبیحه د دغه غوا کذالک هم دارنګي یحیی الله الموتى جندی کوي الله تبارک وتعالى مړي ويريكم آیاته او خای تاسو تخپل نخي لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو پوه شئ ثم قست قلوبکم بیا سخشول زلون تاسو من بعد ذلك پس د دینا فهي كالحجاره نشود پشان د کانی او اشد قسوه یا د حغینم زیات سخت وان من الحجاره او زنی د کانونا لما يتفجر هغه دی چې ربيږي منه د حغینا الانهار نهرنا وان منها او بعض د کانونا لما هغه دی يشقق چې اوچوي فيخرج منه الماء نراوزي د حغینا اوبو وان منها او بعض د کانونا لما هغه دی يهبط چې رارغړي من خشيه الله د يرد اللهنا وما الله بغافل عما تعملون
او نه دی الله تبارک وتعالى نا خبره د هغه سنا چې تاسو کوم عملونه کوي. افتطمعون آیا تاسو امید کوي ان یؤمنوا لكم چې دی به ایمان وروړي تاسو د پاره یعنی تاسو په وینا باندې. وقد كان فريق منهم او وقد كانوا په تحقیق سره وا فريق منهم یوډل د دوینا يسمعون كلام الله چې وریدو به کلام د الله تبارک وتعالى ثم يحرفونه بیا به بدلولو دی لرا من بعد ما عقلوه پس پدې د پویدونا وهم يعلمون او حال دادی چې دوی پویدل. واذا لقوا الذين امنوا او هر کله چې دوی یوځای شي ملاقات شي د هغه کسانو سره چې ایمان قبول کړي دي قالوا نو دوی وای آمنا مونږ هم ایمان قبول کړي دي. واذا خلا او هر کله چې ځان لشي بعضهم بعض د دوینا الى بعض نور سره قالوا نو وای اتحدثونهم آیا خبر ورکوي تاسو دی مسلمانانو ته بما فتح الله علیکم هغه څه چې پرانست دي الله تبارک وتعالى په تاسو باندې ليحاجوکم به د دې لپاره چې دی جګړو کې بیا د تاسو سره هغه سره عند ربکم پنځ درب تاسو په مخامخ درب تاسو. افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. اولا يعلمون آیا دوی نه پوهیږي ان الله يعلم چې بشک الله تبارک وتعالى پوهیږي ما په هغه څه باندې یسرون چې دوی پټوي وما او په هغه څه باندې يعلنون چې دوی ښکار کوي. ومنهم او بعض د دوی اهل کتابونه امیون امیان دي لا يعلمون الكتاب نه پوهیږي په کتاب باندې الا امانیه سوا د باطل ارزوګانو نه. وانهم او نه دي دوی الا یظنون مگر ګمانونه کوونکی. فویل پس هلاکت خرابی ده للذین د هغه کسانو د پاره یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بأيديهم پخپل لاسونو باندې ثم یقولون بیا وای هذا من عند الله دا د الله د جانب نه دی ليشتروا به د پاره د دې چې واخلی په خپل لاس په دی لیکلو باندې ثمنا قليلا عوض او قیمت لګ. فویل پس هلاکت خرابی ده لهم د دوی د پاره مما په سبب د هغه څه كتبت ایدیهم چې لیکلی دي لاسونو د دوی. وویل لهم او خرابی او هلاکت د دوی د پاره مما په سبب د هغه څه یکسبون چې دی کم کسب کولو. وقالوا او وای د اهل کتاب لن تمسنا النار هرگز به مسن کی هرگز به راون رسی مونږ النار اور الا ایاما معدوده مگر سورزی معدوده د شمیر شوی. قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم اتخذتم عند الله آیا اغست د تاسو د الله تبارک وتعالى نا عهدا وعدا کچری وعدم اغستی وی فلن يخلف الله عهده نو هرگز به الله تبارک وتعالى مخالفت اونکی د وعده خپل. ام تقولون یا وای تاسو علی الله په الله تبارک وتعالى باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ. بلا ولنا من کسب سیئه چا چې یو کارو کو د ګناه واحاطت به خطیئته او راګیر ک دلرا ګناهونو ددو احاطه وکړه په د سره ګناه ده. فاولئک دغه خلق اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فيها خالدون وی به د اور کې همیشه. والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي اولئک اصحاب الجنه دغه خلق خاوندان د جنت دي دغه جنتیان دي هم فيها خالدون وی به په د جنت کې همیشه. وَإِذْ أَخَذْنَا او هر کلا چې واغستل مونږه میثاق کلک وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا لا تعبدون چې عبادت بنکوي الا الله مگر د یو الله وبالوالدین او د والدین سره احسانا نیکی بکوي وذل قربا او د خپلوانو سره والیتاما او د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا او وای تاسو للناس خلقتا حسنا خی خبری واقیموا الصلاة او قائم کې تاسو منځ لرا وآتوا الزکاة او ورکې زکات ثم تولیتم
بیا وړې دی تاسو الا قلیلا منکم مگر لګ د تاسو نه یعنی لګ کسان د تاسو نه ونړېدل وانتم معرضون او وې تاسو اعراض کوونکی وې تاسو مخ ګرځونکی واذ اخذنا او هر کله چې واغستل مونږه میثاقکم کلک وعد د تاسو نه لا تسفكون چې نبتو یوې تاسو دماءکم وین خپل یعنی د یو بل وینه بنتو یوې ولا تخرجون او نبو باسه تاسو انفسکم زانون خپل یعنی د قوم خلق خپل من دیارکم د خپل کورونو نه ثم اقررتم بیا اقرار کو تاسو وانتم تشهدون او و تاسو گواه ثم انتم بیا انتم تاسو هؤلاء دغه خلق یې تقتلون چې قتل کول تاسو انفسکم زانون خپل یعنی یو بل موجلو وتخرجون او اباسلو تاسو فریقا منکم یودل دستاسونا من دیارهم د کورونو د دوینا یودل تاسو د خپل کورونو نه اباسلا تظاهرون علیهم تاسو مدد کوي د هغي خلاف بالاثم په ګنا سره والعدوان او په زیاتی سره په ظلم سره وان یاتوکم او کچری راشی دوی تاسو ته اسارا په داسې حال کې چې قیدیان وي تفادوهم نو تاسو د دې فدیه ورکوي وهو محرم او حال دا دی چې حرام کړی شوی دی علیکم پتاسو باندې اخراجهم وباسل د دوی افتؤمنون آیاتاسو ایمان لرئ ببعض الكتاب په بعضی حصہ د کتاب باندې وتکفرون او تاسو کفر کوي انکار کوي ببعض په بعضی کی حصہ د کتاب باندې د قران باندې فما جزاء پس سبد لدا من د هغه چا يفعل ذلك چې وې کداکار منکم د تاسو نه الا خزي مگر رسوایی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې او یوم القیامت او په ورځ د قیامت باندې یردون واپس کولې بشي دوی ور اچولې بشي دوی الى اشد العذاب سخ عذاب تا وما الله او ندی الله تبارک وتعالى بغافل خبر عما تعملون د هغه سنا چې تاسو یې کوي اولئک الذين دغه خلق هغه کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې دوی اغست دي الحیات الدنیا جند دنیا بالآخرته په بدل د اخرت کې فلا يخفف پس نبشي کموله پس نبشي سپکوله عنهم د دوینا العذاب عذاب ولا هم ينصرون او نبد دوی سره مدد کولی شي ولقد او خامخه په تحقیق سره دا خامخه معنی مونږ دا په لقد کې د لام معنی د لام تاکید دی ولقد او خامخه په تحقیق سره اتینا ورکړو مونږه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الکتاب کتاب وقفینا او پرله پس لګلیو مونږه من بعده پستدنا الرسل رسولان پیغمبران واتینا او ورکړو مونږه عیسی ابن مریم عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې زوی د مریم بیبی دی البینات خکار معجزه وایدناه او مضبوط کړو مونږ دلرا بروح القدس پر روح القدس یعنی په جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام باندې افکلما آیا هر کلا جاءکم چې رابلو تاسو ته رسول یو پیغمبر بما په هغه احکامات باندې لا تهوا چې نبخو خولو انفسکم نفسونو دستاسو استکبرتم نو تاسو به تکبر وکړو ففریقا کذبتم پس یو ډله تاسو دروغجنه وګڼله وفریقا او بل ډله تقتلون تاسو وجله وقالوا اوید اهل کتاب قلوبنا زمونږ زړونه غلف په پرده کې دي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي دي په دوی باندې الله تبارک وتعالى بکفرهم په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون
نو ډیر لږ د دوی نه ایمان لرونکي دي. ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته کتاب من عند الله د الله تبارک وتعالى د طرفنا مصدق تصدیق کوونکو لما د هغه څه معهم چې د دوی سره دي. وکانو او ودوی من قبل وړاندې د دینا یستفتحون فتح به غختلا کامیابی به غختلا طلب د کامیابی به کولو علی الذین کفروا په کافرانو باندې. فلما جاءهم پس هر کله چې راغلو دوی ته ما هغه کتاب یا هغه دین یا هغه احکامات عرفو چې پیجندل دوی یا هغه هدایت یا هغه پیغمبر چې دوی پیجندلو چې کله دوی ته راغلو کفروا به دوی کفر وکړه په هغه باندې انکار وکړه هغه نه. فلعنت الله پس لعنت الله تبارک وتعالى دی وی علی الکافرین په کافرانو باندې. بئسما ډیر بد ده هغه سیز اشتروا به چې واغستل دوی په هغه سره انفسهم ځانونه خپل یعنی د هغه په بدل کې خپل ځانونه خرڅ کړل. ان یکفروا دا څه شی ان یکفروا دا چې انکار کوي دوی بما د هغه کتاب انزل الله چې نازل کړی دی الله تبارک وتعالى بغيا لسرکشی د وجنا. ان ينزل الله دا چې نازلوي الله تبارک وتعالى من فضله فضل خپل على من په هغه چا باندې یشاء چې خوښی شي من عباده د خپل بندگانو نه. فباءوا پس اختشوا دوی بغضب په غضب باندې على غضب د پاسه د بل غضب. وللکافرین او شتد د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب رسوا کوونکی. واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان قبول کې ایمان راوړې بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تبارک وتعالى قالوا نوایدوی نؤمنو آیا مونږ ایمان قالوا وایدوی نؤمنو مونږ ایمان لرو بما په هغه څه باندې انزل علینا چې نازل کړی شوی دی په مونږ باندې. ويکفرون او دوی انکار کوي بما وراءه په هغه څه باندې چې سوا د دین دی. وهو الحق حال دا دی چې دا حق دی د قران مجید حق دی. مصدقا لما معهم تصدیق کوونکی دی د هغه سیس د هغه احکاماتو چې د دوی سره دي. قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم فلم تقتلون انبیاء الله فلما پس ولی تقتلون قتل کول تاسو انبیاء الله انبیاء نبیان د الله تبارک وتعالى من قبل وړاندې د دینا ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان. ولقد جاءکم او خامخ په تحقیق سره راغلیو تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات پخکارا نخو سره پخکارا معجزو سره. ثم اتخذتم بیا اونی ولو تاسو العجل سخی په عبادت سره من بعده پس ددنا وانتم ظالمون او وی تاسو ظلم کوونکی. واذ اخذنا او هر کله چې واغستل مونږه میثاقکم کلک وعد استاسونا ورفعنا او روچت کومونږه فوقکم استاسو د پاسا الطورا کوهتور خذو ونسی ما اغه احکامات اتیناکم چې درکړی دی مونږ تاسو ته بقوه په قوت په مضبوطیا سره. واسمعوا او وره قالوا ندی اویل سمعنا ورد المونږه وعصینا او نافرمانی وکړل مونږه. واشربوا او اسکول شو فی قلوبهم یا واشربوا اسکل شو فی قلوبهم د دوی په زړونو کې یعنی د دوی په زړونو باندې العجل محبت دسخی بکفرهم په سبب د کفر د دوی. قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم بئسما ډیر بد د خبره یامرکم به چې حکم کوي تاسو ته په هغه سره ایمانکم ایمانونه دستاسو ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان لرونکی. قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان کانت کچریوی لکم ستاسو د پارا الدار الاخرت کور د اخرت
عند الله د الله په نسبت باندې خالصتا په خصوصیت سره خالص تاسو د پاروي من دون الناس سوا د خلقنا فتمنوا الموت پس ارزو د مرګ کوي ان کنتم صادقین که چریه تاسو رښتونی ولن يتمنوه او دوی به هرگز تمنا او ارزو اونکی د دغه مرګ ابدا همیشه بما قدمت په سبب د هغه څه چې وړاندې لګلی دي ایدیهم لاسونو د دوی والله او الله تبارک وتعالى علیم پویا دی علم لرونکې دی بالظالمین ظالمانو لرا الله په ظالمانو باندې خپوه دی ولتجدنهم او خامخاطب بیامو می دوی لرا احرص الناس ډیر حرس کوونکی د خلقنا ډیر لالچ کوونکی د خلقنا علی حیات په جن باندې ومن الذين او د هغه کسانو نه اشرکو چې مشرکان دي یود احدهم خوخوی هر یو کس د دوینا لو يعمر کاش چې عمر ورته ورکړي شي الف سنه زر کالا وما هو بمزحزحه او نه د خلاصون کې ددو من العذاب د عذابنا ان يعمر دا چې عمر ورته ورکړي شي والله بصير بما يعملون او الله تبارک وتعالى لدن کې په هغه سباندي چې دوی کوم عملونه کوي قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم من کان عدوا سوق چې وو دشمن لجبريل د جبريل علیه السلام فانه پس بشکا د جبريل علیه السلام نزله نازل کړي دی دا قران علی قلبک ستا پزړه باندې باذن الله د الله په حکم باندې مصدقا لما تصدیق کوونکې دی د هغه کتابونو بین یدیه چې د دین وړاندې نازل شوی وهدى وبشرى للمؤمنین او هدایت او زیر دی د پاره د مؤمنانو من کان هغه څوک چې وو عدوا دشمن لله د الله تبارک وتعالى وملائکته او د ملائکو ددو ورسله او د رسولانو ددو وجبريل او د جبريل عليه السلام وميكال او د ميكائيل عليه السلام فإن الله پس بشک الله تبارک وتعالى عدو للكافرين دشمن دی د کافرانو ولقد انزلنا او خامخا په تحقیق سره نازل کړي دي مونږه الیکا تاتا آیات بینات آیتنا خکارا وما یکفر بها او انکار نکي د دینا یا کفر نکي په دې سره الا الفاسقون مگر فاسقان او كلما آیا هر کلا عهدو چې وعده وکړل دوی عهدن په وعده سره نبذه اغرزل دی وعده لرا فريق منهم يودل د دوینا بل اکثرهم بلکې اکثر په دوی کې لا يؤمنون ایمان نلري ولما جاءهم او هر کلا چراغ دوی ته رسول یو پیغمبر من عند الله د الله تبارک وتعالى د جانبنا مصدق چې تصدیق کوونکو لما د هغه احکاماتو معهم چې د دوی سره نبذ اغرزولو فريق من الذين يودل د هغه کسانو نه اوتل کتابه چې ورکړې شوی ورته کتاب سی غرزول کتاب الله وی غرزولو کتاب د الله تبارک وتعالى وراء ظهورهم رستو د شاګانو خپلونا كأنهم لا يعلمون گویا کی دوی نه پويږي وتبعوا او پیروي وکړل دوی ما د هغه وتبعوا او تابعداري کول دوی ما د هغه سو تتل الشياطين چې لستلو به شیطانانو علی ملک سلیمان په بادشاہی د سلیمان علیه السلام کې وما کفر سلیمان او کفر نو کړي سلیمان علیه السلام ولكن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړو يعلمون الناس خودل بدوی خلقتا السحر جادو وما او هغسو انزل چې نازل کړي شوی علی الملکین په دوو فرشتو باندې ببابل پخار د بابل کې هاروت و ماروت چې یو هاروت او بل ماروت وما يعلمان او دې دواړو به تعلیم نور کولو من احد یوکستهم حتى یقولا تر دې پورې چې او ویل دې دواړو
انما خبر دادا بلندا نحن فتنة مونگا ازمائش ازمیخ یو فلا تکفر پس تم کافر کېگا فیتعلمون پس دکول بدوی منهما د دې دواړو نه ما هغه جادو یفرقون به چې جدائی به راوستا په دې سره بین المرء و زوجه په مابین د خزي او د خاوند کې په مابین د سړي و زوجه او د هغه د بیبي کې وما هم بضارین او نو دوی ضرر ورکون کی به په دې سره من احد هس یو کستهم الا باذن الله بغیر د حکم د الله نه ويتعلمون او دوی به تعلیم ورکولو ما يضرهم د هغه سيزونو چې نقصان ورکی دوی ته ولا ينفعهم او فائدہ به نه ورکول دوی ته ولقد علموا او خامخه په تحقیق سره دی پویو لمن اشتراه هغه څوک چې وایغست د جادو ما له نشته د پاره فل اخرته په اخرت کې من خلاق صبرخه ولبئس ما او ډیر بد دی هغه سیز شرو به انفسهم چې خرڅ کړل دوی په هغه سره ځانونه خپل لو كانوا يعلمون کاش چې دی پوهیدلې ولو انهم او کچری دوی امنو ایمان راوړې وي واتقوا او پرهیزګاری کړې وي تقوا اختیار کړې وي لمثوبه نخامخ ثواب من عند الله د الله تبارک وتعالى د جانبنا خیر ډیر غورو لو كانوا يعلمون کاش چې دی پوهیدلې یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لا تقولوا راعنا تاسو لفظ د راعنا موای وقولوا انظرنا بلکې داسې وای چې انظرنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته وګوره واسمعوا او خوري وللکافرین او شته د پاره د کافرانو عذاب الیم عذاب دردناک ما یود الذین نخوخی هغه کسان کفروا چې کافران دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا وللمشرکین او نه مشرکان ان ينزل علیکم دا چې نازل کړي شي پتا سو باندې من خیر من ربکم خیر د جانبه د رب تاسو نه والله یختص الله تبارک وتعالى خاص کوي برحمته پخپل رحمت باندې من هغه څوک یشاء چې خوښي شي والله او الله تبارک وتعالى ذو الفضل العظیم خاوند لوی مهرباني دي ما ننسخ هغه آیتونه چې منسوخ یې کومونګه ما ننسخ من آیتن هغه آیتونه چې منسوخ یې کومونګه ما هغه ننسخ چې منسوخ یې کو مونګه من آیتن د آیتونو نه او ننسها یا هیر کو دلرا نأتی روړ مونږه بخیر منها غرد دینا بهتر د دینا او مثلها یا په مثل د دی الم تعلم آیات نه پوهیږي ان الله چې بشکا الله تبارک وتعالى على كل شيء قدير په هر سیز باندې قادر دی الم تعلم آیات نه پوهیږي ان الله چې بشکا الله تبارک وتعالى له شتد د پارا ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکی وما لكم او نشته د استاسو د پارا من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نا من ولی سوک دوست ولا نصير او نه مددگار ام تريدون آیا تاسو غواړئ ان تسالو دا چې تاسو نه وکي تاسو رسولکم د رسول تاسو نه د خپل پیغمبر نه داسې تاسو نه وکي کما سئل لکه څنګه چې تاسو نه کړی شویو سوالونه کړی شویو موسی د موسی علیه السلام نه من قبل وړاندې لدینا ومن او هغه څوک يتبدل الكفر چې بدل کی کفر بالایمان په بدل د ایمان کې فقد ضل په تحقیق سره پس په تحقیق سره د گمراه شو سواء السبيل د لارې نیغنا ود کثیر او خوخوی ډیر من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يردونکم کاش چې دوی بیرته وګرځوي تاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان د تاسو نه کفارا کافران حسدا من عند انفسهم حسدا د حسد په وجه د وجه د حسدنا
من عند انفسهم د دې د ځانونو نه من بعد ما پس د هغه سنا تبین چې ښکارا شوی دی لهم دوی ته الحق حق فعفو پس عفو وکړه دوی ته معاف کړه دوی واصفحوا او مخواړه د دوی نه حتی یأتی الله تر دې پورې چې راتللو کې الله تبارک وتعالى بامره په حکم خپل باندې ان الله بشک الله تبارک وتعالى على كل شيء په هر څه باندې قدیر قادر دی واقیموا الصلاه او قائم کې تاسو منځ لرا واتوا الزکات او ورکې زکات وما او هغه څه تقدمو چې تاسو وړاندې لګلې دي لانفسکم د پاره د خپل ځانونو د تاسو من خیرن د نیکینا تجدوه بیا به مو تاسو د غنیکې لرا عند الله د الله سره ان الله بشک الله تبارک وتعالى بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوي بصیر لدن کې دي وقالو او وای د اهل کتاب لن يدخل الجنه هرگز به داخل نشي جنت ته الا من كان هودا مگر هغه څوک چې يهودي وي او نصارا یا عیسائی وي تلک امانيهم دا د دې باطل ارزوګانی دي قل ورته فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم هاتو روړی برهانکم دلیل تاسو ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی بلا ولنا من اسلم هغه څوک چې وېس پارلو وجهه مخبل لله تعالی یعنی د الله تبارک وتعالى تابعداري شروع کړه فرمانبرداري د الله شروع کړه او هو محسن پداس حال کې چې دین نیکی کوونکې وو فله نشتد د پارا اجره اجر ددو عند ربه د خپل رب سره پنځ د رب ددو ولا خوف او نبس يروي عليهم پدوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن شي وقالت اليهود او وای يهوديان ليست النصارى ندی عیسایان علی شیء پس سیز باندې یعنی په هیڅ سیز باندې په ندی د دین په متعلق د دین په بابت کې وقالت النصارى او وای عیسایان ليست اليهود ندی يهوديان علی شیء پس سیز باندې یعنی دی د دین نه ندی خبر وهم يتلون الكتاب حالانکه دوی لولي دغه دواړه ډلې لولي الكتاب کتاب لرا كذلك هم دارنگی قال الذين وینابک ولا حقی کسانو لا يعلمون چې دوی نه پويږي مثل قولهم په مثل د خبرو د دوی فالله يحكم پس الله تبارک وتعالى به فیصله وکي بینهم د دوی په منځ کې یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون فيما د هغه څه په باره کې كانوا فيه چې ودوی په هغه کې یختلفون چې اختلاف یې کولو ومن اظلم او څوک د ډیر ظالم ممن د هغه چانا منع چې منع کړی دی مساجد الله د الله د جمعتونو نه ان یذکر فیها اسمه ان یذکر دا چې ذکر شي فیها پدې کې اسمه نوم دو الله تبارک وتعالى وسعى في خرابها او کوشش وکړي دوی فی خرابها د دې په روانولو کې اولئک دغه خلق ما کان لهم ندی مناسب د دوی د پاره یا نشته د حق د دوی د پاره ان يدخلوها چې دوی داخل شي د جمعتونو ته الا خائفین مگر یریدون کی لهم شته د دوی د پاره فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی ولهم او اشتدی د دوی د پاره فی الاخرت په اخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی ولله المشرق او د الله تبارک وتعالى د پاره مشرق دی والمغرب او مغرب دی فاینما پس هر طرف ته تولو چې تاسو مخ واړوي فثم وجه الله نو هم هغه ځای کې مخ د الله دی یعنی هم په هغه ځای کې الله موجود دی ان الله بشک الله تبارک وتعالى واسع علیم واسع خوند فراخی دی علیم او علم والدی وقالوا اوی دا اهل کتاب اتخذ الله
وای د اهل کتاب یعنی یهود او نصارا اتخذ الله نیولد الله تبارک وتعالى ولدن بچي سبحانه پاکی د الله تبارک وتعالى لرا بل له بلکې د الله د پاره دی ما هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پسمکه کې دي کل له طول سيزونه د الله تبارک وتعالى د پاره قانتون فرمانبردار دي بديع السماوات پیدا کون کې د اسمانونو دي والارض او د زمکه دي واذا قضى امرا او هر کله چې اراده وکړي فیصله وکړي امرا د یو کار فانما پس خبره داده بلنده یقول له اوی د غکارتا کن شا فیکون نهغشی وقال الذين اوای هغه خلق لا يعلمون چې دوی سره علم نشتا چې دوی نه پويږي لولا يكلمنا الله ول خبر نه کوي زمون سره الله تبارک وتعالى او تاتینا یا ول ناراضی مونږ ته آیه سنخ كذلك هم دارنګي قال الذين ويلبا وينابك ولا حقيقسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو مثل قولهم پشان د وینا د دوی تشابهت قلوبهم یو شان شوی دي زړونه د دوی د پاره د داسې قوم چې دوی یقین کوي ان ارسلناک ان بشک مونږه ارسلناک مونږ لګلې ته اې د الله محبوبه بالحق په حق باندې بشیرا زیر ورکون کې ونذیرا او يرون کې ولا تسالو او استاسو نبا تپوس نشي کوله عن اصحاب الجحیم د دوزخیانو متعلق ولن ترضى او هرگز بر راضی نشي عنك دستانا اليهود يهوديان ولن نصارى او نه عیسایان حتى تتبع ترسو پوری چې ته تابعداري اونکي ملتهم د ملت د دوی د دین د دوی قل ورته فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان هدى الله بشک هدایت د الله تبارک وتعالى هو الهدى دغه صحیح هدایت ته ولئن اتبعت او کچریتا تابعداري وکړه اهواهم د باطل او ارزوګانو د دوی د خواهشاتو د دوی بعد الذي پس د هغه سنا جاءک چراغل دیتا تا من العلم د علمنا مالک نبوي استا د پارا من الله د الله په مقابله کې من ولی سوک دوست ولا نصير او نسوک مددگار الذين هغه کسان آتیناهم الكتاب چې مونږ ورکړی دی دوی ته کتاب یتلونه دوی تلاوت کوي دغه کتاب حق تلاوته په حق د تلاوت کولو د دې سره اولئک دغه خلق یؤمنون به ایمان لري په دې باندې ومن یکفر به او څوک چې انکار کوي په دې سره فاولئک نو دغه خلق هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دي یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو اے اولاد د یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اذکروا یاد کئ نعمتي التي زما نعمتنا التي هغه نعمتنا انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی پتا سو باندې وانی او بشک زو فضلتکم فضیلت می در کړی دی تاسو ته غورواله می در کړی دی تاسو ته علی العالمین په تمام عالمین باندې واتقوا یوما او یریږي تاسو یوما د داسې ورځنا لا تجزی چې نبشی لري کوله نفس یو نفس عن نفس دبل نفسنا شيئا حسز ولا يقبل منها او نبشي قبل ولد هغنا عدل سبدل ولا تنفعها او نفع بنور کی دغه نفس تا شفاعه سفارش ولا هم ينصرون او نبد هغي سره مدد کولی شي واذ ابتلا او هر کلا چې اوز مایلو ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام لرا ربه رب ددو بکلمات فیوسو کلمو سرا فاتمهن نو پس د پوره کړي دغه کلمې دغه خبره قال الله تبارک وتعالى ورته فرمایل انی بشکز جاعلک غرزون کې ما تعالی جوړون کې ما تعالی للناس د پاره د خلکو امام پیشوا یا رهنما قال ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل
ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام وویل ومن ذریتی زما د اولاد نه هم. قال الله تبارک وتعالى ورته فرمایل لا ینالو نور رسیږي عهدی وعد زما الظالمین ظالمانو ته. واذ جعلنا البيت او هر کله چې جوړ کومونګه کور یعنی جوړ کومونګه خانه کعبه مثابتا زید ثواب یعنی زید عبادت للناس د پاره د خلکو و امنا او د پاره د امن واتخذو او دا حکم موکو واتخذو چې اونی سي تاسو من مقام ابراهیم مقام ابراهیم مصلى زید منز وعهدنا او وعد واغستل مونږه یا وعهدنا او حکم وکړو مونږه الى ابراهیم ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام ته ان طهرا دا چې تاسو دواړه به پاک ساتئ بیتیا زماکور للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین د پاره د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع او د سجده کوونکو. واذ قال ابراهیم او هر کله چې وویل ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام رب ازما رب اجعل هذا بلدا اگرزه د خار لرا آمنا امن والا ورزق او ورکړي روزي ورکړي اهله د دې خلکو ته د دې اوسیدونکو ته من الثمرات د میوونه من هغه څوک آمن منهم چې ایمان وروړي د دوینا بالله په الله تبارک وتعالى باندې والیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې. قال الله تبارک وتعالى او فرمایل ومن كفر او هغه څوک چې کفر وکي فامتعه قليلا نو فائدہ به ورکم دتا لگا ثم اضطره بیا به مجبور کم دلرا په ذلت باندې به او شرم دلرا الى عذاب النار عذاب د اورتا وبئس المصير او ډیر بد زیدې د ورتلو. واذ يرفع او هر کله چې اوچتول ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام القواعد بنیادنا من البيت د کور یعنی د خانه کعبه و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام هم ربنا ای رب زمونگا تقبل تقبول کې منا زموننا انک بشکت انت السمیع العلیم هم تو اوریدن کې او علم لرون کې. ربنا ای رب زمونگا وجعلنا اگر زمونگا مسلمین لکا فرمابردار دوال فرمابردار لکا استاد پارا ومن ذریتنا او زمونږ د اولاد نه هم امتن یو ډلوي مسلمتن چې فرمابردار وي لکه ستا د پاره و ارنا او اخی مونږ ته مناسکنا طریقې د حج زمونږه وتب علینا او توبه قبوله کې زمونږه انک بشکت انت التواب الرحیم هم تو ډیر توبه قبلون کې او رحم کوون کې. ربنا اے رب زمونگا وبعث فیهم اولیگا پدوی کے رسولا یو عظیم الشان رسول منهم چې د دوی نوی یتلو علیهم چې لولی پدوی باندې آیاتکا ستا آیاتنا ویعلمهم او تعلیم ورکی دوی تا الکتابا د کتاب والحکمت او د حکمت یا چې تعلیم ورکی دوی تا الکتابا د کتاب والحکمت او د سنت ويزكيهم او پاک کړي دوی لرا انك انت العزيز الحكيم بشکت هم تو غالب او خاوند حکمت. ومن يرغب او سوق دې چې مخواړوي عن ملت ابراهيم د دین د ابراهيم عليه الصلاه والسلام نه الا من مگر هغه سوق سفه نفسه چې بوقوف کی ځان خپل ولقد او خامخه په تحقیق سره اصطفیناه فی الدنیا فضیلت او غروالی ورکړی دی مونږ دته په دنیا کې و انه او بشکد فی الاخرته په اخرت کې لمن الصالحین خامخه د نیکانو نبوی. اذ قال له ربه هر کله چې اویل دته رب ددو اسلم فرمابردار شه قال نو د اویل اسلمت زه فرمابردار یما لرب العالمین د رب د تمام مخلوقاتو. ووصى بها ابراهیم
او وصیت وکړو په دغه خبرو باندې ابراهیم علیه السلام یا حکم وکړو ابراهیم علیه السلام په دغه خبرو بنیه خپل بچو ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام هم یا بنیه ای زما بچو ان الله اصطفى بشک الله تبارک وتعالى غوړه کړی دی لکم استاسو د پاره الدین دین یعنی دین اسلام فلا تموتن پس هرگز تاسو ممری الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې ام کنتم شهداء آیا وای تاسو حاضر اذ په هغه وخت کې حضر چې حاضر شو یعقوب علیه السلام ته الموت مرګ اذ قال لبنيه هر کله چې ویل د خپل بچو ته ما تعبدون د س عبادت بکوي تاسو من بعدي پس زمانہ قالو دوی ویل نعبد الهك مونږ به عبادت کو د ستاد معبود و اله آبائک او د اله د آباد استاسو یعنی استاد پلار نیکو د اله ابراهیم پلار نیکو سوق دی ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او اسحاق علیہ السلام اله واحده یو خدای عبادت پکو ونحن له او مونږه د هغه د پاره مسلمون فرمانبرداریو تلک امه دا یو ډله قد خلت چې تیر شوی دا لها اشتد د دوی د پاره ما هغه عملونه کسبت چې دوی کړی دي ولکم او اشتد تاسو د پاره ما هغه عملونه کسبتم چې تاسو کړی دي ولا تسالون او تاسو نه به تپوس نشي کولی عما د هغه څه په باره کې کانوا يعملون چې دوی کوم عملونه کول وقالو او وای د اهل کتاب کونو شیتاسو هودن یهودیان او نصارا یا عیسایان تهتدون هدایت تب ورسیږي قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم دا سندا بل ملت ابراهیم بلکې ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا یعنی مونږ په ملت د ابراهیم علیه السلام یو حنیفن چې د ابراهیم علیه السلام د یو خدای منون کې وو یا ابراهیم علیه السلام دا مایلو حق طرف ته د طرفه د باطلنا وما كان من المشركين او نو د ابراهیم علیه السلام من المشركين د مشرکانو نه قولوا وای تاسو آمنا بالله مونږه ایمان راوړل دي په الله تبارک وتعالى باندې وما او په هغه څه انزل الینا چې نازل کړي شوی دي مونږ ته وما او په هغه څه باندې انزل الی ابراهیم چې نازل کړي شوی دي ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق او اسحاق علیه السلام ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام ته والاسباط او د هغي اولاد ته وما او په هغه څه باندې ایمان راوړی دي اوتی موسی و عیسی چې ورکړي شوی دي موسی او عیسی علیهم السلام ته وما او هغه څه اوتی النبیون چې ورکړي شوی دي انبیاء کرامو ته من ربهم د هغي د رب د جانبنا لا نفرق هیڅ فرق نکو مونږه بین احد منهم پما بین د یو کس د دوینا ونحن له مسلمون او مونږه د هغه د پاره فرمانبردار یو فان امنوا پس کچری دوی ایمان وروړي بمثل ما په مثل د هغه ایمان آمنتم به چې تاسو راوړی د ایمان په هغه سره یعنی په هغه کتاب سره فقد اهتدوا نو په تحقیق سره دوی به هدایت بیا مومي دوی به بیا لار به بیا مومي وان تولوا او کچری دوی مخ واړولو فانما پس خبر داده بلنه ده هم فی شقاق دی په مخالفت کی دی فسيكفيك هم الله پس کافی دې ستاره پاره الله تبارک وتعالى د دوی په مقابله کې فسيكفيك پس کافی دې ستاره پاره هم د دوی په مقابله کې الله تعالی وهو السميع العليم او الله تبارک وتعالى اوریدن کې او علم لرون کې دی صبغه الله رنگ د الله تعالی یعنی رنگ د دین د الله تبارک وتعالى ومن احسن من الله او سوق زیات خسته د الله تبارک وتعالى نه صبغتن
پر رنگ ورکولو کې یعنی لجهته د رنگ د دین نه ونحن له عابدون او مونږه د الله تبارک وتعالى د پاره عابدون عبادت کوونکیو قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم اتحاجوننا آیا تاسو جګړه کوي مونږ سره فی الله د الله تبارک وتعالى په باره کې وهو ربنا وربکم حالانکه الله تبارک وتعالى رب زمونږ دی وربکم او رب ستاسو هم دی ولنا اعمالنا زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي ولکم اعمالکم او ستاسو د پاره ستاسو عملونه دي ونحن له مخلصون او مونږه د هغه د پاره په اخلاص سره عبادت کوونکیو ام تقولون آیا تاسو دا وایي ان ابراهیم چې بشک ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد كانوا هودا ودي يهوديان او نصارى يهودي عيسایان قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم انتم اعلم آیا تاسو خپويږئ ام الله ک الله تبارک وتعالى خپويږي ومن اظلم او سوق د ډیر ظالم ممن د هغه چانا کتما چپټ کی دوی شهادتن گواهی لرا عنده چې د سروي من الله د الله تبارک وتعالى د جانبنا وما الله او ند الله تبارک وتعالى بغافل نا خبر عما د هغه سر په باره کې تعملون چې تاسو یې کوي تلک امه دا یو ډله قد خلت چې تیر شوی دا لها اشتد د دې د پاره ما هغه عمل کسبت چې دې کړی دی ولکم او تاسو د پاره اشتد ما هغه عملونه کسبتم چې تاسو کړی دي ولا تسالون او تاسو نه به تپوس نشي کولی عما د هغه سیس په باره کې کانو يعملون چې دوی کوم عملونه کول